موږ ډیر وخت په ژوند کې یا ډیر سخت کار کوو یا ډیره سستی کوو یا له خلکو ډیره توقع لرو یا هیڅ نه لرو خو د کامیاب ژوند راز په منځ کې دی د انډیوالۍ ژوند الله جل جلاله موږ ته هر څه د توازن په شکل کې راکړي دي ورځ او شپه باران او وچه خندا او ژړا که موږ په خپلو خبرو عملونو احساساتو او عبادات کې هم توازن وساتو نه به ستړي کیږو نه به خفه کیږو او نه به له لارې وځو یاد ولره نه ډیر سخت شه او نه ډیر نرم په منځ کې اوسېدل د الله جل جلاله خوښه ده یا الله جل جلاله زموږ زړونه په حق ثابت وساته زموږ ژوند د توازن او خیر ډک کړه او موږ ته د دنیا او آخرت کامیابی راکړه که دا پیغام دی خوښ شو نو د واو درمان چینل سبسکرایب کړه لایک او شیر یې کړه چې نور زړونه هم په خیر روښانه شي